یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې سر روزونکی دی چې تېره شپه د شپې ناوخته د خپل کور مخې ته د نامعلومو اشخاصو لخوا پرې حمله شوې او په سر باندې په چاړو وهل شوی دی. یوسف کارګر د کابل د فوټبال په میدانونو کې یوه مشهوره څیره ده، خو په دې وروستیو کې کله چې د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبو کې لوبډلې اتلولي وګټله نو د هېواد سیمې او نړۍ په کچه په یوې پیژندل شوې څیرې بدل شو. یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تر انتخاباتو یوه اونۍ وروسته په چاړو وهل کیږي او یو شمېر راپورونه دا هم وایي چې ښایي دا د هغو کسانو کار اوسي چې ملي لوبډلې ته یې لاره نه ده پیدا کړې، خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو شمېر مسؤلان دا خبره نه تاییدوي. مجتبی فیض د افغانستان د فوټبال د پای فدراسیون مسئول: این شایعات است، میتونین این را به رقم شایعات قبول بکنین، ولی پشت صحنه این که چی است و چی بوده و بعدا معلوم میشه. ولی از نظر من بازیکن‌های تیم ملی یا کسایی که در فدراسیون فوتبال میکنن از این اخلاق دور هستن. دا د کابل بلاسم روغتون دی چیرې چې یوسف کارګر تر درملنې لاندې دی. له تېرې ورځې راهیسې د تصویري رسنیو خبریالانو ته د تصویر اخیستلو اجازه نه ورکوي. د یوسف کارګر ملګري او مینوال د هغه لیدو ته راغلي دي. هارون کارګر د خپل ورور روغتیایي وضعیت اوس ښه ارزوي، خو وایي چې د ښې درملنې په هدف به یې هندوستان ته بوزي. امروز بخیر تصمیم داریم که با همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان ببریمش هندوستان به خاطر تداوی بهتر. وضعیتش فضل خدا بیخی خوب است. امروز هم صبح دکترها ویزیت داشتن، از اتاق ریکاوری خارج کردن، اتاق علایده دادنش به خاطر از اینکه دوستا بسیار زیاد میآیند دیگه یک تعداد ما مانع میشیم، ولی مردم میخواین مشتاق هستند که ببینن وضعیت سیش. شکر بیخی خوب است. من با مردم خود اطمینان میتونم که بخیر انشالله و زودترین فرصت خودش صحتیاب شده و بر شما صحبت خواهد کرد. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوسف کارګر کورنۍ او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د عمله کوونکو د نیونې په برخه کې به خپلې جدي هڅې وکړي. د یوسف کارګر د همغاړو لوبغاړو په وینا کارګر د ګوندۍ او دښمنۍ سړی نه و او ډیر ښه اخلاق او انساني ښېګڼې درلودې. د افغانستان د ملي ټیم پخوانی ګولکیپر فیض محمد: که از کارگر جان هیچ ضرر برای ورزشکار چیه تو و دوستا و رفیقا به هیچ کسی کدام ضرر نرسانده بوده. او یه عمل بسیار غیر ناشایسته بوده. نظر من است که تمام حال فعلا هر کس که ورزشکارا از کسایی که میبینن و بسیار زیاد افسوس میکشن. په ښاغلي کارګر تر برید د مخه په کابل کې په یو شمېر نورو ورزشکارانو باندې همدا شان بریدونه شوي ول. تر اوسه پرې نه ده معلومه چې د افغانستان د ملي لوبډلې په روزونکي ښاغلي یوسف کارګر باندې دا برید ولې شوی دی، خو د چارو کارپوهان وایي چې د دا شان بریدونو مخه باید ونیول شي تر څو په راتلونکي کې افغان ورزشکاران په یو سالم محیط او په ډاډه زړه خپل ورزش ته دوام ورکړي. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.